الکه ته ډېر زیات محنت کې د نن نه پس تا تنخوا ما 50,000 روپۍ سیوا کړه. نایکه ستا ډېره ډېره مهرباني. دا خو عجیبه سړی دی، ما له 50,000 روپۍ تنخوا سیوا کړه، نه یې څه صحیح شکریه ادا کړه، نه یې څه پروټوکول راکړو، خو بس وي ډېره ډېره مهرباني. دا خو څه عجیبه غوندې کې سړی دی. لکه یا الله پاکه ستا لاک لاک شکر دی چې دا تنخوا دې رال سیوا کړه. هلکه ډېرې ورځې پس خو دې باغ ته راښکاره شوم، هلکه دې مزدور داسې چل کړلی، دا خو دې تباهي کړله، تباهي. ولکه دې په دې ټماټرو باندې په ټولو باندې چینجې لګیا شوی دی چې دا مزدور کیسه آخر لکه مزدور یې کو پلار یې نایکه درالم لکه داسې صحیح نه ما د دې باغ سره داسې چل کړلی، دا خو تا تباه برباد کړی دی. یاره نیکه زه خو خپل کوشش پوره کوم، سهار راشم تر ټکه ماښامه پورې لګیا یم، خو زاریان دې ته یم چې زمونږ دا باغ سات تر ساته مخ په کته روان دی، چینجې پې لګیا دی، څه وجه کیدی شي. لکه تا دومره ښکلی محنت ته شروع کړی و، نو ما وی نن راشه بیا ځمه، میاشت مې پوره شوه، نو سړي ته به خچارې ووایم او دا تنخوا به له یو 15,000 روپۍ نورې سیوا کړم. نو چې دلته مې د باغ د حالاتو ته وکتو، نو دا خو تا تباهي کړې ده. په تېره میاشت کې مې دله 15,000 روپۍ سیوا کړې وې، خو بس هغه 15,000 روپۍ چې مې دله سیوا کړې وې هغه مې دله واپس مې دنه کټ کړئ. د نن نه پس په تاله زه 15,000 روپۍ په تنخوا کې کمې در کوم، خو خوشحاله یې خو ټیک ده، خو خفه یې نو دا لاره واله او سپک ځه. نایکه ستا ډېره مهرباني چې تا ما له 15,000 روپۍ تنخوا کمه کړه. دا خو څه عجیبه غوندې کې سړی دی یاره. بل ورځ مې له 15,000 روپۍ تنخوا سیوا کړه نو هم د څه ونه وی، اوس مې له 15,000 روپۍ تنخوا کمه کړه نو هم د څه ونه وی، صرف هسې وي چې یاره ډېره مهرباني او اوس یې بیا ووایي ډېره مهرباني. ګوره که ته په دې حساب کتاب ته زه لږ ځان پوه کوم. یا الله پاکه ستا لاک لاک پیرې شکر دی چې دا رزق ته په خپل لاس ورکې. خان سلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. هلکه یاره یو خبره ده، زما سره د مزدور چې په دې باغ کې دا کم کار کوي، یو میاشت مخکې دله ما 15,000 روپۍ تنخوا سیوا کړه، نو هم دا ډول څه ونه وی، خو صرف وی شکریه مهرباني. نن مې له 15,000 روپۍ تنخوا کمه کړه نو بیا هم هغه څه ونه وی، صرف وی شکریه مهرباني. یاره ته ورشه ده ته اواز کتو چې دا داسې څه کیسه ده چې دا سړی خو نه خفه شو نه خوشحاله شو. ته ورشه ته هغه ته لږ اواز کتو. یې لکه ګل خانه بیا دې چې چل کړی هغه نیک دې غواړي. ما ته اواز کی حاجي درالم. نایکه تاسو وی هلکه ما یو تپوس کو، بل اوس کو دې خیال کړي تا له ما تنخوا سیوا کړه یو میاشت مخکې 15,000 روپۍ، نو هم تا څه ونه وي. اوس مې دله 15,000 روپۍ تنخوا کمه کړه بیا هم تا څه ونه وي. یاره زه ستا په دې حساب کتاب پوه نه شوم چې اخر په دې کې څه چل دی چې لکه تا نه خفه شوې او نه خوشحاله شوې. ته لږ په دې کیسه باندې مه پوه کړه. یاره نیکه د رزق وعده خو یو الله کړې ده، ته ما له رزق څه کم کې او څه به سیوا کې. زه به ستا نه څه خبره پټومه، نن درته ټوله کیسه کومه چې څه چلو څه چل نه. او کنه اخر دا څه کیسه ده، په دې کیسه مې لږ پوه کړه. یاره نیکه د نن نه یو میاشت مخکې چې تا ما له 15,000 روپۍ تنخوا سیوا کړه، هغې ورځ خدای پاک ما له زوی راکړی، او نن چې تا ما له 15,000 روپۍ تنخوا کمه کړه زما نه هغه زوی خدای پاک واغست. اوف ولکه دا دې څه خبره وکړه یاره. نایکه ته به ما له څه رزق راکړې، رزق وعده خو لوی الله کړې ده. په کومه ورځ چې الله پاک ما له زوی راکړو نو زما تنخوا الله پاک 15,000 روپۍ سیوا کړه، او په کومه ورځ چې زما نه زوی واغستو هغې ورځ الله پاک زما تنخوا 15,000 روپۍ کمه کړه. زه ته خو صرف بانه یو بانه. هلکه دا خبره دې بالکل صحیح وکړه. الله تعالی چې دی که نه، الله تعالی چې کله هم یو بنده پیدا کی نو د هغه د رزق بندوبست الله پاک مخکې کړي. خفه نه شې زما نه. کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره موږ خپل برانډ چې دی په پرفیوم کې کولاو کړی دی، روشني پرفیوم په نوم باندې دی، په دې کې جانل سپورټ زموږ سره دی. د دې ډېره زیاته ښایسته خوشبو ده، نو دا تاسو ته پکار وي په دې سکرین چې کوم نمبر دی په دې تاسو زموږ سره رابطه وکړئ، او انشاءالله ډیلیوري چې ده روغ پاکستان ته هغه فری ده، نو تاسو بالکل د دې ډیلیوري فری حاصلولی شئ او ډېر په مناسب قیمت باندې.